دغه د ارز دا دی چې د سرکاري اکیډمو غړي په سرکاري خرچه خپل کتاب نشي چاپولی او د چیف منسټر او داسې نورو وزیرانو عمل دخل چې کوم دی په بالکل د سره نه وي. نو دا به زه د ټولو نه اول دا خبره خپلې پارټۍ ته په کابینه کې ږدم او موږ به دا په خپل د خپلې پارټۍ منشور کې دا خبره به چې کوم دی باقاعده په خپله حصه کې ضرور وي او چې دا بله خبره دا ده چې یو شاعر په حیثیت سره زما یو تجربه ده. څومره چې شاعر نوی وي لږ وي دومره هغه کې د شعر ویلو الهامي قوت زیات دی. زه په خپله باندې زما ښاپیری لکه زما په شان بوډی شوی او دا ښاپیری راته غوږ کې وایي ویې زما سړیه نور شعرونه مه کوه ته بار بار خپل ځان ریپیټ کې لګیا او چې شاعر چې کوم دی د غني خان خبره چې شاعر ځان ریپیټ کوټ شروع کړي نو شاعر مړ شو چې هغه ته پته وکړي نو څوک به ورته وایي. زه یو کسانو ته ډېر حیران یم په دغو کشرانو کې ما نه ډېر زیات یو دی اباسین ته حیران یم چې دی په دې اکاډمو کې څه کوي دی په خپل ذات کې چې کوم دی یو ډېر شاعر دی دا ما په ټي وي وي او بل دی صابر شاه راغی هغې په پړه کې څه مور لګېدلی دی هر شعر دی نوی نوی دی هر یو شی چې کوم دی وخت مطابق دی جدت دی پکې نو دې په هغه باندې چې کوم دی زموږ د پارټۍ نه یو ګیله کوي چې یاره موږ ته خو پخوا به اواډونه مې راوړېدل او چې زما دوست کې ښایسته خبره وکړه تر څو دې پښتون ته دغه نه یې ورکړه چې دا کار نه شي کولی هغه به کوي. نو دا به ما معلومات او چونکې مشاعره ده نو زه خو وایي خوشحالتۍ غوندې لرم شاده زیری د سبا خو د پخوا پسې راغلی زیری د سبا خو د پخوا پسې نور کلیزه شوی دی سوری د ادم خو د خپل وړاندې راغلی شوی دی نور کلیزه شوی دی او حاصل نظم دا یو دوه کړی دي پوهه په یو ورځ او په یو ساعت او په یو ټکي نه په دوی ورځې پوهه په یو ورځ او په یو ساعت او په یو ټکي ده نه په دوی ورځې او پټه یې ساتلې په ګریوان کې په پنډو کې ده ورانه ده زړه نو تاسو ته هرکلی وایم استاد په منځ کې د چایو په منځ کې نه کېږم نو زه د یو کوربه په حیثیت سره تاسو ته دعوت درکوم چې هغه څه چای وي تاسو نه یادوي. څوک ورشئ لږ نه پیدا کوي زه یوازې شوم خلکو یو ملګری مې پکار زه یوازې شوم خلکو یو ملګری مې پکار دی دانشورو نه مې بچ کوي یو مجنون راته پیدا کوي او د جومات استاد عرب دی په مکتب کې ډیلیوال د جومات استاد عرب دی په مکتب کې ډیلیوال دی یو استاد راته پیدا کوي د دنیاس ادبي سنګر چیرمن ډېر محترم لایق عدالای صاحب ته بلنه ورکوم چې مایک ته تشریف وکړي لایق عدالای صاحب Doctora. Ajá. O de Serena Saré Júlio. Ajá. De Serena Saré Júlio.
پښتو ده واه 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 پښتو ده د هر روح په جبلت کې د رڼا ژبه پښتو ده واه او د وختونو په درګات کې د بقا ژبه پښتو ده واه واه او ژبې ډېرې دي منم خو د رڼا ژبه پښتو ده حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو او حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو زمونږ خو بهېږي په رګونو کې پښتو حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو زمونږ خو بهېږي په رګونو کې پښتو په ویښه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي په ما خو راخوره ده په خوبونو کې او بله یوه ټوټه ده چې وزرې چې د نه وي نو الوت په کوم هنر کړې وزرې چې د نه وي نو الوت په کوم هنر کړې دا لوړې سردرې به په کوم ډول باندې سر کړې چې ژبه دې وي خواره نو په خپله به خوارېږي ولسه زه شاعر یم ما په وخت باندې او بله یوه ټوټه ده چې هر څوک زمونږ غوندې ساده نه وي چې زیار وباسي هر څوک زمونږ غوندې ساده نه وي چې زیار وباسي خلک پښتو په تندر ولیکار وباسي هر څوک زمونږ غوندې ساده نه وي چې زیار وباسي خلک پښتو په تندر ولیکار وباسي او دوی هر منزل ته پر لنډو د رسېدو قایل دي دوی هر منزل ته په لنډو د رسېدو قایل دي پښتانه ځکه په سمسور پټي کې لار وباسي دا یو نظم ستاسو په خدمت کې پیش کوم د دې نظم نوم دی چغه د پښتنو یو رسم دی چې کله څه قومي مسله پېښه شي نو چغه وشي چې راټول شي چې دا مسله حل پښتو زمونږ ژبه زمونږ ځان زمونږ ژوندون دی پښتو زمونږ دستور زمونږ تهذیب او تمدن پښتو ده چې رڼا خبرې راته ښایي پښتو ده چې انسان د ترقۍ په لوري بیایي او دا ښکلې ژبه چې د شاتو نه خوږه ده د ژبو په تاریخ کې پخوانۍ ده او سوچه ده کوټلې ده فراخه ده او ښه په طول پوره ده د علم هرې څانګې ته فراخه یې سینه ده مونږ ټول په دې پوهېږو دا په دې چې پښتانه یو واړه یو که زاړه یو نارینه که زنانه دریاب دغه چې وایي ډکشنري پای کې آفتاب خان خپله پوره برخه اچولې وه دا اوس چې ته پښتو اکاډمۍ دا ډېر ښایسته بلډینګ ګورې دا د دې سکندر خان یار شیرپاو د ده په دور کې دي راغلي عباسین صاحب شیرزمان سیمان صاحب د راغلي چې څه لکه روپۍ راکوي څومره په ګرانه ورته ولیکم خبره څه په اسانه راته ووایي پښتو نه راځي نه د ولس نه د نصاب نه د ولس نه د نصاب یم چا ونه لوستمه او نه د ولس نه د نصاب یم چا ونه لوستمه زه د پښتو ژبې کتاب یم چا ونه لوستمه واه او د نړۍ هره ژبه وي به د کاله ژبه یم او نړۍ هره ژبه وي به د کاله ژبه یم زما بچي د پښتو لیکلو چاته واه واه دا یو نظم دی آزاد نظم دی کافره ژبه هسې دعوه کومه په یوه ژبه باندې او دا نارې وهمه ډېره زړه ژبه ده ډېره مړه ژبه ده خو چې څه لیکي پکې نو خاطر ګرځي او خوله مې کلک ولګي ګم شمه ونښله زما د لیک د ژبه زما د خاوند زه خپلې مور ته هم چې مخاطب کېږم کله بله ژبه یې زمانې واورېدلې دنیا بدله شوه چې وا اغیار غندلې هغه بدنامه ژبه چې وا دښمن کافره هغه کافره ژبه او پردو ونه بخله خپلو آها
بشر سبا زه د لوزونو لیونی یم او جوړ یم د خاورې په فطرت مې د خاکي نه دی جوړ یم د خاورې په فطرت مې د خاکي نه دی زه ساتم نظر په اسمانونو لیونی یم او دا د ګلونو رنګیني خوره ده تازه هوا د مست پرلي خوره ده فرعون په موټي کې جهان نیولي عیش و عشرت د انسان نیولي دا خو د یو ادم اولاد دی ربه یو بې آباد او بد برباد دی ربه موږ خو د سره غړو زړونه په دغه کلي کې خانان او نوابان اوسېږي خپل بنګلو کې د مزو واړه غټان اوسېږي زمونږ د حال اړه تپوس نه کړي پوښتنه نه کړي دا به یې خیال وي چې خیرن راله کمیس نه کړي لمنه نه کړي مونږ په دا خوره دومره سپک او ګناهګار ولي یو ای پوه مونږ په نصیبونو کور نه وي داسې وګړی د چا ورور نه وي داسې وګړی د خپلواکۍ دعوت دې کړي هغه د خپلواکۍ دعوت دې کړي هغه چې پښتو ژبه د کور نه وي دا ولې ګرځي عبارت ده غریب دولت نه سب کور ګرځي دا ولې ګرځي د خان بچه موټر کې سور ګرځي دا ولې ګرځي او هغه ماشومه جاړي ته چې تپوس دی وکړو هغه ماشومه جاړي ته چې تپوس دی وکړو د دې فسر لمبې د اور ګرځي دا ولې ګرځي او اختر د ډېرو خلکو نوې جامې واغوستلې اختر د ډېرو خلکو نوې جامې واغوستلې بېغ له زړو جامو کې کور ګرځي دا ولې ګرځي ډېر ضرور دی محبت د خپلې ژبې محبت په ښه صورت د خپلې ژبې محبت په ښه صورت د خپلې ژبې اباسین صاحب د عزت پګړۍ هغو ته ورپسا شوه د عزت پګړۍ هغو ته ورپسا شوه چا چې کړی د عزت